په بغداد ښار کې یو تاجر و چې د امانتدارۍ، انصاف او خلکو سره د ښه چلند له امله ډیر زیات مشهور و. هغه به اکثره هغه توکي چې د خلکو ډیر خوښېدل له بهر څخه راوریدول او بیا به یې په لږې ګټې سره په خلکو باندې پلورل. له همدې امله خلکو ډیر خوښاوه. دا تاجر زموږ د هر رښتینی خادم دی. هو بالکل، هم یې توکي ارزانه دي او هم یې رویه ښه ده. د یو بل سیال تاجر چې یهودي و ډیر ظالم، سخت زړی او بېرحمه انسان و. خلکو به ترې کرکه کوله ځکه نوموړي خپل اجناس بیخي په لوړ قیمت خرڅول او د ښار د صرفۍ کار هم د ده په لاس کې و. هر تاجر چې به پیسو ته اړ شو له ده څخه به یې پور اخیست، خو هغه به له ډیرو سختو شرایطو سره پیسې ورکولې. یوه ورځ هماغه شریف تاجر پیسو ته اړ شو، د دې یهودي تاجر دروازې ته ورغی. سلام، زه یو ستونزه لرم، پیسو ته اړتیا لرم. که یو څه پور دې راکړی وای دا احسان به دې تر عمره هېر نه کړم. ته هم بالاخره زما درته راغلی؟ ښه ده، خو زه یو شرط لرم. څه ډول شرط؟ که تا پیسې پر وخت را نه کړې، زه حق لرم چې د بدن څخه دې یو رتل غوښه پرې کړم، له هر ځایه مې چې زړه وغواړي. دا ډېر ظالمانه شرط دی. زه دا شرط په تا باندې په زور نه منم. که دې خوښه وي سمه ده، کنې ورځه خپله لار وهه. سمه ده، ستا د شرط مې قبول دی. هغه تاجر چې عزت یې له خطر سره مخامخ و له مجبورۍ څخه دا شرط ومانو او یو رسمي سند یې ورکړ. خو لکه څنګه چې وایي خواږه یو څه زهر لري، دغه تاجر پور په ټاکلي وخت ورنه کړ. هر کله چې د پیسو ټاکلې نیټه پوره شوه، یهودي د تاجر په لور روان شو تر څو خپلې پیسې ترې واخلي. د پیسو وعده پوره شوې ده، ما ته خپلې پیسې راکړه. له ما سره پیسې نشته، که لږ مهلت دې راکړی وای نو ډېره به ښه وای. مهلت نشته، ما ته به همدا نن پیسې راکوي. که چیر را دې نه کړې نو زه ځم تر څو په محکمه کې عریضه وکړم. یهودي قاضي ته ورغی، عریضه یې وکړه. قاضي صاحب، دغه تاجر زما پور نه راکوي، زه خپل حق غواړم. ته څه وایې تاجر صاحب؟ آیا دا سند تا لاسلیک کړی دی؟ هو قاضي صاحب، خو زه نغد نه لرم، لږ مهلت راکړئ. سند واضح دی، خو زه سبا پر فیصله کوم. قاضي دا موضوع هره ورځ ځنډوله. هیله یې لرله چې یهودي به له خپل تصمیم څخه تیر شي. دا خبره په ټول ښار کې خوره شوه، خو هیڅ چا یې مرسته نه شوه کولی. یوه ورځ دغه خبره بهلول ته ورسېده. بهلول سمدستي د قاضي مجلس ته ورغی او د تماشچیانو په منځ کې کېناست. هغه د یهودي او تاجر خبرې په غور سره واورېدې. کله چې قاضي په وروستۍ مرحله کې تاجر ته وویل، د اسنادو له مخې محکوم یې باید خپل بدن د یهودي اختیار کې ورکړي تر څو یو رتل غوښه ترې پرې کړي. که کوم اعتراض لري کولی شي. یا قاضي الحاجات، ته عادل او پوه سړی یې. په دې وخت کې بهلول ودرېد او ویې ویل، قاضي صاحب، آیا زه کولی شم د مظلوم تاجر مدافع شم؟ هو بالکل، ته هر څه ویلی شي. ته وایې چې زه یو رتل غوښه غواړم، همداسې ده؟ هو، دا زما حق دی. خو باید دومره دقیقه غوښه پرې کړې چې نه یو ګرام زیاته او نه هم کمه وي او یوه قطره وینه به هم نه تویوي. که داسې وشول ته به د قتل مجرم حساب شي. دا خو ناممکنه ده. بهلول، ته رښتیا هم ډېر هوښیار یې. زه غوښه نه غواړم، یوازې خپل پور راکړئ. او په دې ډول د بهلول د عقل او انصاف له برکته یو مظلوم تاجر له مرګ وژغورل شو. زه به تر پایه د بهلول احسان هېر نه کړم.